او د دې اونۍ کتاب د خوځند چلن له لارې د معنا بیا تعریف د پښتو ژبې لیکوال حنان حبیبزي څیړنیز اثر دی چې پر انګریزي ژبه خپور شوی. هغه راته د منځپانګې په اړه وایي. سی ډي اس آی چې دی څه فائدې ګټې او د کارونه د څه لپاره دی، یعنی څه ګټې لري. رسنۍ او اړیکو په برخه کې په رسنۍ کې د منځپانګې د معنا د بدلون او د خلکو د غبرګون تحلیل دا یو ډیره په زړه پورې او ښه اډانه ده او مارکیټینګ لپاره لکه د بازار موندنې لپاره د شرکتونو لپاره د نښو او پیغامونو وړاندې کولو ستراتیژي لپاره ډیره یو ښکلې اډانه ده. همداراز کلتوري شننې لپاره او د کلتورونو د یو ځای کولو نږدېوالي لپاره او د مختلفو کلتورونو ترمنځ د همغږۍ او د تفاهم لپاره دا یو ډیر په زړه پورې چوکاټ دی. د کلتوري سمبولونو په معنا کې د بدلونونو درک او د کلتورونو او دودونو د معنا درک په نړۍ کې تفاهم د مختلفو کلتورونو ترمنځ زیاتیږي د دې چوکاټ په کارولو سره. همداراز د تګلارو پالیسي جوړولو په برخه کې د خلکو د ادراک او اړیکو په رڼا کې نوو پالیسیو جوړونه کې دا کومک کوي. دا هنري شیبې هم دومره وي، تر بیا مو په لوی او بخونکي څښتن سپارم. الله مو مل.